په دې ویډیو کې د سینې د سرطان شپږ تغیرات پیژنو. اول، د سینې د سرطان تغیرات د پیدا کولو لپاره تاسو باید خپل سینه او بغل د کتلې د نظر مشاهده کړئ. همدارنګه د سینې په پوستکي او سوکي کې مختلف تغیرات مشاهده کړئ. دویم، غیر نارمل رحمي وینه بهیدنه. د میاشتني عادت څخه وروسته وینه بهیدنه او یا هم د عمر په آخر کې د مطلق میاشتني عادت تر درېدلو وروسته وینه بهیدنه باید مشاهده شي. دریم، حوصلوي دردونه چې عموما دا دردونه دوامدار وي او یا هم د حوصلې پر ساحې باندې فشار موجود وي. څلورم، وزن بایلل. که چیرې تاسو 4.5 کیلوګرام وزن بایلوي بې له دې چې په خپل کم غذایي رژیم او تمرین کې تغییر راولي، نو تاسو باید حتما خپل ډاکټر ته مراجعه وکړئ. پنځم، بې اشتهایي. که چیرې تاسو ډېره غذا نه خورئ اما بیا هم وزن مو ډېرېږي، نو بیا هم باید تاسو خپل ډاکټر ته مراجعه وکړئ. شپږم، د ګیډې غیر نارمل باد. په هغه صورت کې که چیرې تاسو ګاز تولیدونکي خواړه نه خورئ اما بیا هم د ګیډې غیر نارمل باد ولرئ. په یاد ولرئ چې دغه ټول علایم همیش د سینې د سرطان په معنا نه دي، خو مګر که چیرې دغه علایم تر 2 اونیو څخه ډېر دوام وکړي، نو تاسو حتما خپل ډاکټر ته مراجعه وکړئ.